ډیره ده، ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. او اوس خواست کوم خپل خوږ ملګري سید مطهر شاه طاهر صاحب ته چې هغې راشي او د خپل کلام چې کوم خواږري چې هغه په موږ باندې راوجوړوي. طاهر صاحب راځئ جي. کتونکو ته هم د اختر مبارکي او عادل صاحب ته ډېره مهرباني ته د پروګرام ټول منیجمنټ ته اختر مبارکي پیش کوم. او ګرانو مینهوالو تاسو به قرباني کړې وي، نو په دې قربانۍ کې تاسو به غوښې خوړلې وي، خو د خوشه غریبانانو چې کوم دي نو هم پکې له خیال وساتلي شي. او ډېر کسان چې کوم دي نو په دې تمه وي چې خلک به قرباني کوي او موږ به غوښې راکوي او ډېره موده چې کوم دي نو هغوی خوښ وس نه کېږي. نو زه خواست کوم ملګرو ته چې چا قرباني کړې وي هغې دې په خوښ د مرشد ګل ته هم خواست وکړه، دم بیزا راله کړې ده، دې خو په خپله قرباني شوې دي جي. هغه یو او دا خبره دې صحیح ده. مونږ کره مېلمانه جي راغلي وو، نو هغه ورځ کې زمونږ لکوانه وه او مور سره مې لګیا و، خدای پاک دې وبخي. نو هغه دوه زنانه نورې لګیا وې، نو هغه داسې د حالاتو نه ډېرې تنګې وې، څوک چا د خاوند نه فریاد کو، چا د بچو نه فریاد کو، چا د ګاونډیانو نه فریاد کو. نو هغه سخت جمع و. ما په بړستن کې چې کوم دا خبرې اورېدې زه غلی وم، دې نور هم ډېرې خبرې کړې ما اورېدلې، خو هغه نه کومه. دا یو خبره به وکړم چې یاره ورته وایي راځه چې خودکشي وکړو. نو ورته وایي څنګه به خودکشي کوو؟ وایي زه چې ځو به د دریاب دې سیند ته به ودانګو. نو وایي پلان کې دانګو خو به ډېرې یخې دي. نو ما ورته وی مې دغه مه کوه، دغه پروا مه کوې، خیر دی هلته به خدای خیر کړي، خو تاسو ور ودانګئ. صحیح ده بلکل. دا دې دغه د تبلیغ خبره پکې وکړه. نو زمونږ زما سې یو دغه هایکو وه چې د جمعې شپې له مې رضا کړو اشنا. د جمعې شپې له مې رضا کړو اشنا، ورله یې دومره خوند ورکړی و چې د هغه ځایه سې روزې له لاړو. ډېر او بله یو هایکو چې یو قطار کوم جي ارشاد د مردان روډ نه تنګي روډ ته مارکیټ باندې وتم. د مردان روډ نه تنګي روډ ته مارکیټ باندې وتم، اواز را باندې وشو سکه شیخ په میله کې. مردان روډ نه تنګي روډ ته مارکیټ باندې وتم، اواز را باندې وشو سکه شیخ په میله کې. ما وی د قربانۍ د پاره ښکلې څاروي ګورم، ما وی د قربانۍ د پاره ښکلې څاروي ګورم، ګډه وي چیلې وي او کمیخه په میله کې. نو ته دې ګرانې ته نه ګورې؟ نو بس غاړه ماته یې خیره جي. صحیح ده، زبردست. څه ترنم کې راته څه نه وی طاهر صاحب؟ ترنم کې به یو تنزیه کلام ویل، مهرباني د هغې نه مخکې یو کتاب چې زمونږ د مالت یوې دورې له چرته راشه. زمونږ د مالت یوې دورې له چرته راشه، چې ځان سره د بوزمه میلې له چرته راشه. ډېر ښه. او کیسې د یوسف خان او شیربانو به درته وکړم. کیسې د یوسف خان او شیربانو به درته وکړم. شاکر صاحب کیسې د یوسف خان او شیربانو به درته وکړم، جانانه که دې خوښه وي یو شپې له چرته راشه. ډېرو شپو له راشه یاره، په یو شپه د ډېرو شپو خبرې نشي. شعر خو زما نه هېر دی په بخښنې سره جي. دا یو تنزیه کلام چې جوړ کا پبلک سکول او شه پخپله ماسټر، جوړ کا پبلک سکول او شه پخپله ماسټر، ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر. جوړ کا پبلک سکول او شه پخپله ماسټر، ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر. یو کا چپړاسي یو څوکیدار کا یو بابو کا، یو کا چپړاسي یو څوکیدار کا یو بابو کا، یو لا چوکا ورکاته نه جوړ کا مانیټر، ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر. بخښنه غواړم مریم خیر دی، غوښه چې سړی زیاته کړي مری کې بیا لږه کچره راځي. سکول کې دیوارونه کړکۍ نه وي پروا نشته،
هاي 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 سکول کې دیوارونه کړکۍ نوي پروا نشته هاي 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 خو چې ښکلي وي دفتر او د میسانو کوارټر خو چې ښکلي وي دفتر او د میسانو کوارټر ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر کوټ او پینټ هم واچوه چې ښکلي پکې ښکاري هاي 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 کوټ او پینټ هم واچوه چې ښکلي پکې ښکاري هاي 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 ستاسو نه په معذرت سره جي ستاسو د اواز کټ مې ولیدو که نه راته رایاد شوې واخله کباړي بازار کې ځان له یو سیټر واخله کباړي بازار کې ځان له یو سیټر ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر ګاډي تلو راتلو د پاره ځان له هم پیدا کا هاي 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 ګاډي تلو راتلو د پاره ځان له هم پیدا کا هاي 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 هر څنګه چې وي خو بس چې نوم یې وي موټر هر څنګه چې وي خو بس چې نوم یې وي موټر ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر خپل هم یو څو د انګریزۍ ټکي زده که هاي 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 خپله هم یو څو د انګریزۍ ټکي زده که هاي 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 مخې ته په میز کې د بوتل سوډا واټر مخې ته په میز کې د بوتل سوډا واټر ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر دا ستاسو دپاره یو شعر ډالۍ کوم بیا په واس کټ شعرونه نه جی عادل صاحب تاسو سپیشل ویډیو پکې څه ګناه کړی چې سوډا واټر یادې دا ستاسو دپاره یو شعر چې بله یو پې مخې پرنسپل پکې واخله هاي 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 بله یو پې مخې پرنسپل پکې واخله هاي 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 جعفر صاحب تعلق ایجوکیشن سره نو څونه خوشحاله دی که نه بله یو پې مخې پرنسپل پکې واخله هاي 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 اچي پتړ کا بدل له خوار شي ټماټر ډېر ښه اچي پتړ کا بدل له خوار شي ټماټر ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر او ځان ته خو پکې هم ترخزو که نه نو چې میاشت کې چې یو ځل د میسانو نه بس ګوري هاي 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 میاشت کې چې یو ځل د میسانو نه بس ګوري هاي 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 طاهره ګل بابو کا به تنخوا له ډاکټر ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر جوړ کا پبلک سکول او شا پخپله ماسټر ځان سره ملګري که د کلي خو شاټر ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر الله ډېر خوند یې وکړو یار ډېر خوند بابا ګوساړه چا خوړه هم پکې چاته ولې چاته بوساړه خوړلې وه او دا وره کړه عادل صاحب تاسو غوښه به نه وخوړئ بابا ګوساړه چا خوړه ستا هغه سنډه اکثر بېواره ګرځي که نه دغه ګوساړې والا به تو یم خو ما یو بل کلام خوښ و عادل صاحب مخکې وایي چې یاره دا که دې ووینم دا م یو پیروډ دی جی خلکو پیم هسې ډبولې چې راځي خلکو پیم هسې ډبولې چې راځي سپو بستا کوڅه کې یم خوړلې چې راځي خلکو بیم هسې ډبولې چې راځي ښه در باندې نه لګي یاره مزې نشته دا همداسې ووایه زړه به یخ کړی په ماستا بابا ابې ګلې زه به یې ویڼې کې یم ټومبلې چې راځي ډېر ښه
ناسما په غاړه د جندي رازه رازه کنا ناسما په غاړه د جندي رازه رازه کنا ما بسو سو وار ویلم بلې چې راځي خلکی می دلبره لا یو څو غاښونه پاتې دي او کنه خلکی می دلبره لا یو څو غاښونه پاتې دي بیا به زه د کاره یم وتلی چې راځي ډېر ستا کوڅه کې یم خوړلی چې راځي دې څه وایي چې نوي غاښونه به ولګوي چوکیدګر کې به وایي حدیث صاحب هلته خرڅېږي ښه صحیح ده ما پکې کار یاد کړ چې له خوراک مناک نه بوتیم که نه او دا متریوال صاحب څنګه سوختوال صاحب ډېر د سوخته لګیږي که نه چې مروړې بلا سونه له ارمانه کرا نغلینو مروړې بلا سونه له ارمانه کرا نغلینو راوستې به مې بلاوي تپلې چې راځي راوستې به مې بلاوي تپلې چې راځي او ستا هره خبره مې په سر سترګو قبوله ده ستا هره خبره مې په سر سترګو قبوله ده ما به تمام لوښي ووینځلې چې راځي یاره داسې خاوند خو ښځې د خدای نه غواړي بلکل دا ځکه چې تاسو غوښتې وی ډېر ښه یار ډېره دا مختري تا ویل درځم طاهر سپږې درله ګورمه خو ما دا قصد څه چلو کوم تا ویل درځم طاهر سپږې درله ګورمه ما د سر ویښته به ویخریلې چې راځي ډېره ده ما اوس په دې باندې راځي نو مې شړو را نشي ښه نو هلته جندي غاړې ته یې غواړې او دلته سپکو کتولی نه غواړي دا خو بس دغه دی که نه را نشي که نه دا یو نغه جعفر صاحب ارشاد دا هم پرې وړي ده چې د دادا بوساړه چا وخوړه چې د دادا بوساړه چا وخوړه ټوله شپه ما په دې سودا وخوړه چې د بابا بوساړه چا وخوړه ټوله شپه ما په دې سودا وخوړه پردې چیلې زمون شوتل کې سیري پردې چیلې زمون شوتل کې سیري او چپترې زمونږه غوا وخوړه او چپترې زمونږه غوا وخوړه دا د کلي مسله ده ګوره بل یوړو او دا موجوده نظام متعلق یو شی چې غوښې چرګان تی نازمان چلوي او کنه غوښې چرګان تی نازمان چلوي په کونسلرانو یې خوروا وخوړه ټوله شپه ما په دې سودا وخوړه چا خو یې تش ککړ تالی اوسټ چا خو یې تش ککړ تالی اوسټ چاوم کاوی سر الوا وخوړه ټوله شپه ما په دې سودا وخوړه او جعفر صاحب دا شعر چې وای چې دامو د پټي میوه ده وای چې دامو د پټي میوه ده قسم دې خلکو وابډا وخوړه قسم دې خلکو وابډا وخوړه ټوله شپه ما په دې سودا وخوړه او شاکر صاحب ما وی یوازې په ما ګران دې صنم ما وی یوازې په ما ګران دې صنم سپینکو کېتی نه خرچا وخوړه ټوله شپه ما په دې سودا وخوړه ډېر ښه دا جي ستاسو هغه چې طاهر په ټول عمر
چولې وخوړې او طاهر عادل پټول عمر چولې وخوړې ما خو په کالو سر تنخوا وخوړه ډېر ښه ډېره لا ډېره لا تا په خرڅ ډېره زیاته وکړه چا وخوړه ټوله شپه ما په دې سودا ډېره مهرباني ډېره مهرباني یاره ډېره